د پاکستان په پخوانو قبایلي سیمو خصوصا وزیرستان کې فوجي عملیاتو کې د قبایلو د سرو مال د زیان کېدو خلاف د احتجاج کولو لپاره په کال 2014 کې د پښتون ژغورنې د تحریک یا د پی ټی ایم په نوم یو سیاسي تحریک راپورته شو. خو په کال 2013 کې کراچۍ کې د یو ښایسته قبایلي ځوان د نقیب الله محسود د یو پولیس افسر د لاسه د ناترسه قتلان خلاف پی ټی ایم د ډیر اسماعیل خان نه تر اسلام آباد پورې د یو ډیر لوی احتجاجي جلوس او اسلام آباد کې په کامیاب احتجاجي پرلط غزولو په ټول پاکستان کې او پاکستان نه بهر ځان له نوم پیدا کو. پی ټی ایم ځان ته یو پرامنه سیاسي احتجاجي تحریک وایي او په خوانو قبایلي سیمو نه علاوه د پاکستان په دوه صوبو خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د آبادو پښتنو د حقونو مطالبه کوي. د پاکستان حکومت خصوصا فوجي قیادت خو اول د پی ټی ایم په مطالبو غوږونه کاڼه کړي وو، خو د پی ټی ایم په پښتنو کې ورځ تر ورځې د مقبولیت حاصلولو له سببه اوس ورته د سیاسي خبرو اترو وړاندیز کړی دی. په دې لړ کې د پاکستان د کابینې یو نامتو غړي پرویز خټک د پی ټی ایم مشرانو ته د خبرو اترو پیغام لیږلی دی. په دې موضوع نن یعنی په 14 جون د پاکستان د انګریزي ژبې مشهور اخبار ډان خپل یو اداریه لیکلې ده. د اداریې سرخط ته پی ټی ایم سره خبرې اترې. ډان د خپل اداریې په سر کې لیکلي دي چې د پاکستان حکومت د پښتون تحفظ مومنت احتجاجي مشرانو ته د خبرو اترو وړاندیز کړی دی. حکومت د خبرو اترو په خپل دی وړاندیز کې د پی ټی ایم مشرانو ته خبرو اترو ته د کېناستو او دا شان د جملو اختلافي سیاسي مسلو د خبرو اترو په ذریعه د اوارولو وړاندیز کړی دی. د پاکستان د دفاع وزیر پرویز خټک خپل یو بیان کې ویلي دي چې زه هم یو پښتون یم، د خیبر پښتونخوا اوسیدونکی یم او دا چې موږ ټولو له د خپلې صوبې او د پښتنو د خیر ښېګړې دپاره په شریکه کار کول پکار دي. د پی ټی ایم د سر یو مشر د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ په سرکاري بیان خوشحالي ښکاره کړې ده او ویلي دي چې په تیرو وختونو کې حکومت سره د خبرو اترو د ناکامه کېدو باوجود پی ټی ایم نن هم سیاسي خبرو اترو ته تیار دی. خود دا خبره خصوصي طور سره په ګوته کا چې پی ټی ایم سره د خبرو اترو د پاره د حکومت له طرفه دی صرف هغه نمائندگان راوړاندې شي چې هغوی سره پوره اختیار وي او که څه لوظنامه وشي نو چې په هغې د عمل کولو طاقت لري. ډان اخبار خپله اداریه کې لیکي چې دا یو ډیر ښه اقدام دی او پی ټی ایم چې تر اوسه پورې خپل څومره فریادونه په عوامي سطح خواره کړي دي، حکومت باید چې په اخلاص سره او په روغ نیت دې ته غوږ کیږدي. ډان لیکي که د پی ټی ایم لخوا پورته کړي مسلې څه داسې وي چې تر اوسه پورې پې حکومت څه غور نه دی کړی نو اوس باید چې حکومت خپله چاله بدله کړي او پی ټی ایم چې کومې مسلې راپورته کړي دي حکومت نه یوازې دې ته په غوږ ایښودو پر دی بلکې په حکومت لازمه ده چې دا اواري کړي. بل پلو پی ټی ایم له هم پکار دی چې د مملکتي ادارو لخوا د دوی د سیاست په انداز کیدونکي تنقیدونه په سړه سینه واوري. ډان لیکي یو ځل چې دواړه فریق خپلو کې په خبرو اترو متفق شي نو دا ټول عمل ښه سودمن شروع کېدی شي. سردست اجد د دې خبرې دی چې د پی ټی ایم او حکومت نمائندگان د باقاعده خبرو اترو نه وړاندې پرون تندي خپلو کې کینی او د خبرو اترو په یو فراخه ایجنډا سلا یو کی. دلته دا وینا ضروری ده چې حکومت پاکستان دی د اعتماد پیدا کولو په خاطر د پی ټی ایم خلاف په میډیا شروع کړی خپل مهم بند کی. د دواړو فریقو یو بل نه د ګیلو مانو او د فریادونو فهرست ډیر اوږد دی او هر چاته ښکاره دی، خو په موجوده وخت کې په خپلو خبرو ټینګ پاتې کېدل به یقینا چې څه فایده ونه کړي. د دې په ځای دواړه فریق باید چې د خبرو اترو د شروع کولو نه وړاندې د خبرو اترو دپاره د ښه ماحول پیدا کولو بیانونه ورکړي. دروغ نیته دا قسمه بیانونه به یقینا چې یو داسې ماحول پیدا کړي چې د هغې له برکته به خبرې اترې کم از کم بې نتیجې نه ختمیږي. یو فریق له هم داسې وینا نه ده پکار چې په هغې د خبرو اترو عمل د شروع کېدو نه وړاندې ډزو خوري. ډان خپله اداریه په دې تبصره ختمه کړې ده چې د مملکت معنی دا ده چې د خپلو استوګنو به خیال ساتي او د دوی کړمې به سموي. حکومت کله کله سختي وکړي، د پی ټی ایم خلاف هم د پاکستان حکومت سختي راخیستې ده خو نتیجه یې ښه نه ده ختلې. موجوده وخت پر هرونو باندې د پهو ایښودو دی چې دا شان د پی ټی ایم یقین وشي چې حکومت د دوی کړمې واقعي سمول غواړي. وزیر دفاع پرویز خټک د ستاینې وړ اقدام کړی دی. پی ټی ایم له هم اوس د دې ښه جواب پکار دی.